سلام ستړي مشئ. د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې او دا یې د امریکا په تاریخ کې شرمناکه تسلیمي بللې ده. ټرمپ ویلي چې هغه څه چې د جو بایدن حکومت یې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل یادوي په حقیقت کې تسلیمي ده او هغه هم شرمناکه تسلیمي. پاکستاني ایکسپریس ټریبیون رسنۍ لیکلي چې افغان طالبانو پاکستاني طالبانو سره د منځګړیتوب خبرو ویلي، خو که چیرې پاکستاني طالبانو سرزوري وکړي نو وبه ځپل شي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار پر دې کوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډ او سیمې هیوادونو پر ضد استفاده نشي. ډاکټر عبدالله پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان سره په لیدنه کې د افغانستان پر روان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت خبرې کړي او هم د افغان کډوالو په ستونزو ورسره غږېدلی. ننګرهار ولایت کې د وروستیو پیښو او وژنو وروسته ولایتي ادارې رکشا چلوونکو ته امر کړی چې وسلوال کسان پورته نه کړي. له بلې خوا رکشا چلوونکي له مسؤلینو غواړي چې امنیتي کسانو ته د یونیفورم ځانګړی کړي چې له غیر مسؤلو وسلوالو سره یې توپیر وشي.